پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبر کړی ده ان فی الجنة غرفا وګوته کې دی ها په جنت کې کمرې دي کمرې ډېرې ناشنا کمرې دي یرا ظاهرها من باطنها چې دننه پکې کښېني نو بهر به درته ښکاري وباطنها من ظاهرها د بهر نه دننه ځای ښکاري شیشه د شیشه داسې کمرې دي په جنت کې یو روایت کې راځي چې یو بانډچي راپاڅ شو یا رسول الله لمن هي دا د چا دپاره دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لمن الان اعدها الله لمن الان الكلام نرم خویه انسان چې خوی نرمي خبرې نرمي خوش اخلاقی دې سړي ته به دا کمرې میلاویږي او دویم واطعم الطعام خوراک ورکوي نیکانو خلکو ته دیندارو خلکو ته غریبانانو ته مسکینانو ته یتیمانانو ته کونډو ته محتاجانو ته دوی له خوراک ورکوي دې سړي ته هم دا کمرې میلاویږي وتابع الصيام او پرله پسې روجي نیسي نو مخکې خو حدیث تېر شو چې پرله پسې روجي نیول څه دي ناروا دي دې به څه جواب کړو د دې مطلب دا پرله پسې یعنی رمضان میاشت تېره شوه ورپسې د نفلي روجي شروع کړي دا نه چې بیا به روان کال ته انتظار کوي نو دا مطلب دی پرله پسې وصلى بالليل والناس نيام دې دپاره د حدیث راوړی او د شپې لمونځو کې یو خلک څه ودی نو چا کې چې څلور صفات دي دته به د جنت دغه کمرې میلاویږي کم کم صفات دي نرم خویه طعام ورکوي پرله پسې روجي نیسي او د شپې تهجد کوي رواه البیهقي ده حدیث امام بیهقی بشعب الایمان کی راوړی دی وروى الترمذي عن علي نحوه امام ترمذي هم دقیقه روایت راوړی دی علي بن ابي طالب نه وفي روايته لمن اطاب الكلام هغه روایت کې دي د امام ترمذي کې لمن اطاب الكلام چې څوک ښایسته خبرې کوي نو ښایسته خبرې نرمې خبرې دا ټول یو شی دي مقصد دا دی چې چا ښایسته خوی هغه ته به دغه کمرې میلاویږي په دې باندې به اکتفا